تازه د امیر.المو.منین شی.خ هب.ت خونزاده بیړنی پیغام. آیا د افغانانو د یووالي تاریخي شیبه راورسېده؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالو او بریدونو وروسته د اسلامي امارت مشر هب.ت خونزاده یو تازه او مهم پیغام خپور کړی چې د هیواد دننه او بهر یې پراخ بحثونه راپارولي دي. په دې پیغام کې د افغانانو د یووالي او ګډ دریځ اړتیا په ټینګار سره مطرح شوې ده. نوموړي د هیواد ټولو سیاسي څیرو، قومي مشرانو او بېلابېلو ډلو ته غږ کړی چې اوس د اختلافاتو د دوام وخت نه دی، بلکې باید د هیواد د بقا او ثبات لپاره سره یو موټی شي. د هغه په وینا روان وضعیت حساس پړاو ته رسېدلی او هر ډول بې اتفاقي کولی شي ستونزې لا پسې زیاتې کړي. د هغه په ټکو پر افغانستان هر ډول بهرنی فشار او برید یوازې د یوې ډلې پر وړاندې نه، بلکې د ټول ملت پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. هغه ټینګار کړی چې افغانان باید د خپل هیواد د دفاع لپاره یو ګډ او قوي دریځ خپل کړي. شیخ هب.ت همدا راز څرګنده کړې چې د هیواد ساتنه د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. نوموړي زیاته کړې چې که سیاسي مشران، قومي مخور او نور اغیزمن اشخاص په ګډه کار وکړي، نو افغانستان کولی شي له اوسني کړکېچ څخه په بریالیتوب سره ووځي او د ثبات پر لور حرکت وکړي. په خپل پیغام کې هغه دا هم ویلي چې د تفاهم او همکارۍ لپاره دروازې پرانیستې دي او هر افغان چې غواړي د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره کار وکړي، کولی شي په دې بهیر کې برخه واخلي. هغه دا وخت د یووالي، همغږۍ او ګډ کار لپاره یو مهم فرصت بللی دی. په همدې حال کې سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول پیغامونه ښایي د افغانستان په سیاسي فضا کې یو نوی فصل پرانیزي، په ځانګړي ډول داسې وخت چې هیواد له بهرنیو فشارونو او امنیتي ننګونو سره مخ دی. بلخوا د پاکستان وروستي بریدونه د خلکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شوي او ګڼ شمېر افغانانو یې کلکه غندنه کړې ده. راپورونه ښیي چې په ځینو سیمو کې ملکي زیانونه هم اوښتي چې دا موضوع یې لا حساسه کړې ده. کارپوهان ټینګار کوي که افغانان د ملي ګټو پر بنسټ یو موټی شي، نو دا به نه یوازې د امنیت د ټینګښت سبب شي، بلکې د هیواد د راتلونکي پرمختګ لپاره به هم یو قوي بنسټ کیږدي. په پای کې شنونکي وایي که افغانستان اوس د یو مهم پړاو پر سر ولاړ دی او دا به راتلونکي ورځې وښیي چې افغان مشران به د یووالي دغه فرصت څنګه په عمل بدلوي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.